السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې سرتور سر خوراک کول څنګه دي. محترم ادب دا دی چې سړي باید لنګوټه تړلې وي یا خولۍ پر سر وي. ادا په اسلام کې هغه مقام لري په کولو سره یې الله سړي ته اجر او ثواب ورکوي، په نه کولو سره یې الله عذاب سړي ته نه ورکوي. فتاوی هندیه جلد 5 صفحه 330 کتاب الکراهیه هغه وایي پروا نه لري ولا بأس باک نسته خوراک کول مکشوف الرأس سړی سرتور سر او دغه رنګه رد المحتار کتاب الحزر والاباحه کې دې ته پوره وضاحت ورکړی دی او دغه رنګه بحر رایق. نو سرتور سر خوراک کول څه مشکل نه لري، البته که د تکبر په وجه باندې د لویي په وجه باندې بیا نو نه دی روا. او که یو سړی عادت سوی یا پر سر بوج کېږي خولۍ کښېږدي یا لنګوټه کښېږدي مشکل نه لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.